په سودان کې د دغه دوو کسانو ترمنځ جګړه روانه ده. د یو تر قومندې لاندې 2 لکه فوجیان او د بل تر قومندې لاندې 1 لک فوجیان دي. د دواړو د اقتدار او د پردیو هیوادونو د شیطاني دسیسو په ترڅ کې جګړې ته مجبوره سوي دي او د سودان پایتخت خرطوم یې تر لمبو لاندې نیولی، خو د دې جنگ لمبي به د سودان د مظلوم ولس تباهي وکړي. د هیواد دښمنان به یې له همدې جګړې څخه غټه ګټه پورته کړي، خو د یوې ورځې د جګړې تاوان به په ډېرې کلونو کې بیرته جبران نه کړي. خو دا چې په سودان کې دغه جګړه څنګه رامنځته سوې ده، راځئ یو لنډ تاریخي سیر وګورو. کله چې په 2019 کال کې په سودان کې د عمر البشیر پر ضد ولسی لاریونونه زیات شول، نو د سودان د فوز مشر او دفاع وزیر عوض بن عوف، لوی درستیز عبدالفتاح برهان او ستر جنرال حمدان حمیدتی د عمر البشیر نظام سقوط او د چارو واکي په لاس کې واخیستې. خلکو چې د نظام د تبدیلی لپاره لاریونونه کول، د فوزي کودتا وروسته یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. دوی شعار ورکو چې هیڅکله عسکري او فوزي حکومت نه غواړي، باید د چارو واکي نوي ملکی حکومت ته وسپارل شي. د فوزي حکومت مشرانو ترمنځ هم اختلاف زیات شو. د فوزي شورا او حکومت مشر عوض بن عوف استعفا ورکړه او پر ځای یې لوی درستیز عبدالفتاح برهان ته واګې وسپارل شوې. د نوي فوزي حکومت پر راس کې 2 قوي جنرالان وو چې له عبدالفتاح برهان سره 2 لکه فوز او جنرال حمدان حمیدتی سره بیا د چټک خبرګون ځانګړو ځواکونو چې تعداد یې 1 لک ته رسیږي قومنده پر غاړه درلوده. دوی دواړو د سودان د مشرانو د شورا په نوم یو نوی رهبري شورا تأسیس کړه چې نیم یې فوزي او نیم یې سیاسي مشران وو. د دې جوړښت پر راس کې د فوز مشر عبدالفتاح برهان وو چې د سودان ولس ته یې وعده ورکړه چې نور به واک سیاسي مشران چلوي او فوز به په کې مداخله نه کوي. یاد حکومت انتقالي دوره تیر کړه. واک کې نوي حکومت ته چې مشري یو غیر فوزي سیاسي مشر محمد حمدوک کوله وسپارله. څه موده وروسته د قدرت دغه مثلث کې هم د واک پر سر ناندرۍ پیل شوې چې د ولس له منځګړیتوب سره سره فوز او چټک غبرګون ځواکونو د هېواد ټولې چارې په خپل کنټرول کې واخیستلې او مدني او سیاسي مشران چې نړیوال ملاتړ هم درلود له صحنې څخه یې بهر کړل. د قدرت د مثلث د یوې زاویې له منحل کېدو وروسته د برهان او حمیدتی ترمنځ د واک پر چلولو اختلاف زیات شو چې نن یې د سودان مرکز خرطوم یو په بل پسې جنگي جټ الوتکې راوالوزولې او د یو بل مرکزونه یې بمبار کړل. الله تعالی دې د سودان شریف ولس حفاظت وکړي. اوس ښه جوته شوه چې د یو نظام د بقا لپاره د صف وحدت او واحده قومنده څومره اړینه ده. اوس یو ځل بیا په افغانستان کې هم تښتېدل جنرالان راپورته شوي او غواړي یو ځل بیا افغانستان کې جګړه وکړي او واک دوی ترلاسه کړي. حال دا چې دغه جنرالان لا هم په خپل منځ کې تقسیم دي. لومړی تقسیم کې د فوز زیاتره پښتانه مشران چې د شمال د لنډغرو خلاف وو، هغوی په خپل منځ کې نه دي متفق. کله چې دوی متفق شي، بیا دوی د شمال لنډغرو چې د مقاومت جبهه یې بولي د هغوی سره نه دي متفق. که چیرې خدای مکه جګړه پیل شي دوی ته واک په لاس ورشي، دوی به څه کوي؟ بیا به د سودان په شان په افغان ولس باندې بمباري کوي، د یو بل مرکزونه به ورانوي چې په نتیجه کې به افغانستان یو ځل بیا داسې وران شي لکه د روس له وتلو څخه وروسته په داخلي جنګونو کې چې وران سوی و.